د اوسلو غونډه ګډونوالو یې افغانستان کې د ټولګډون حکومت غوښتنه کړې ده. د اوسلو غونډې ګډونوالو د دغې غونډې په دویمه ورځ د ټولګډون حکومت د جوړېدو د نړیوالې ټولنې پر وړاندې د سرپرست حکومت د ژمنو او د زده کړو پر مسایلو خبرې اترې کړې دي. د اوسلو غونډې یوې سرچینې رسنۍ ته ویلي چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یونما مشرې روزا اوتنبایوه هم ګډون کړی دی. د اوسلو غونډې په دویمه ورځ د دوحې د هوکړې پر بنسټ د افغانستان ترمنځ د خبرو اترو پر پیل هم بحث شوی دی. په دې غونډه کې د امریکا، بریټانیا، قطر، هند او پاکستان استازي هم حضور لري. د ویلو ده چې د اوسلو غونډه د ناروې د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب د تړلو دروازو تر شا د سهشنبې په ورځ پیل او نن ورځ به هم دوام وکړي. بل خواته بیا په ننګرهار کې د لسګونه پسونو د قاچاق مخه نیول شوې ده. په ننګرهار کې د 201 قلو اردو مسؤلینو ویلي چې د کشفي راپورونو پر اساس یې پرون د دغه ولایت په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د 149 پسونو د قاچاق مخه نیولې ده. امنیتي مسؤلینو ویلي چې دغه 149 پسونه یې د خوږیاڼو ولسوالۍ په ارغچ سیمه کې نیولي چې غوښتل یې له افغانستان څخه یې بهر ته په غیر قانوني توګه انتقال کړي. او یو وروستی د سیمې څخه خبر مو داسې دی چې پاکستاني چارواکي په سند صوبه کې د سمندري طوفان له ویرې 9000 کورنۍ خوندي ځایونو ته انتقالوي. د سند اعلی وزیر مراد علي شاه ویلي چې له پوځ یې همکاري غوښتې او د شاوخوا 9000 کورنیو د خوندیتوب لپاره یې ځینې ځایونه ټاکلي دي. د پاکستان د طبیعي پیښو ادارې تېره ورځ ویلي چې په عرب سمندرګي کې سمندري طوفان د کراچۍ له ښاره شاوخوا 600 کیلومتره لرې دی. دوی هیله ښودلې چې په راتلونکو ورځو کې دغه طوفان مخه واړوي. سره له دې هم د پاکستان د طبیعي پیښو ادارې ویلي چې د سختو ورښتونو او د اوبو د کچې د راپورته کېدو ګواښ شته. قدرمنو لیدونکو، ستاسو له ملتیا او غوږ نیونې مننه.